बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। په خوب کې د باران لیدو تعبیر څه دی؟ ظاهره خبر ده مختلف صورتونه دي او د مختلف صورتونو په وجه باندې د هغې تعبیرات هم بیا مختلف وي. مثال طور پر په پوره علاقه باندې باران لیدو، ډیر سخت طوفاني باران لیدو، دغه شانتي په خوب کې د باران وبسکل یا دغه شانتي د باران په اوبو باندې مسح کول، مختلف صورتونه دي، د مختلف تعبیرات دي. لہذا کچری تاسو دا غواړئ چې د دې تاسو ټولو تعبیراتو جواب تاسو ته ملاو شي نو مکمل ویډیو در سره وګورئ، ځکه چې اکثر کسان نیمه ویډیو ګوري او بیا چې کوم دی د خوب تعبیر ته پوښتنه کوي چې ما په دې حالت کې باران لیدلی نو آیا د دې تعبیر بس جوړیږي. نو د ویډیو جوړول مقصد هم دغه چې په دغه کې دغه ټول تعبیرات د راشي او تاسو ته چې کوم دی د دې جواب ملاو شي. بهرحال په خوب کې باران لیدو، حضرت دانیال علیه السلام فرمایي چې په خوب کې باران لیدو دا د خیر او برکت علامت ده. بالخصوص په دغه حالت کې باران کېده چې کله د باران ضرورت وي، داسې باران کېده چې په پوره علاقه باندې باران وشي، پوره علاقه سیراب شي، نو دا د خیر او برکت علامت ده. دغه شانتي په خوب کې باران لیدو چې صرف دغه کس په کور باندې دا باران کیږي یا د په کلی باندې دا باران کیږي او په نور علاقه باندې باران نشته، نو دا پر رنج او په غم کې د مبتلا کېدو علامت ده. لہذا داسې کس ته پکار ده چې فی الفور صدقه او خیرات وکړي. لیکن کچری دې دا باران ویني چې صرف د په کور وریږي یا صرف د په کلی باندې وریږي، نو دا د دې علامت ده. کچری دا باران آهسته وریږي، په آرام سره وریږي، نو دا د دې علامت ده چې د تبا نفع ملاويږي او دا د دې لپاره د خیر او برکت علامت ده. دغه شان دي کچری دې په خوب کې باران ویني چې ډیر سخت باران دی او سیاه باران دی، بالکل تور باران وریږي، نو دا د بیماری علامت ته او دغه بیماری په ذریعہ باندې د هلاکت علامت ته. یعنی وکس په خوب کې داسې باران وي چې ډیر سخت باران دی او تور باران وریږي، نو دا په بیماری کې مبتلا کېدو علامت ته دغه کس لپاره او دغه بیماری په ذریعہ باندې د مرګ دلالت کوي چې دغه بیماری کې بده مري. نو پکار دا داسې کس ته چې هغه فی الفور صدقه او خیرات وکړي. دغه شانتي کې چې په خوب کې یو کس باران ویني چې ډیر شدید سخت طوفاني باران دی، نو دا د رن او د مصیبت د لشکر د راتلو علامت ده. فی الفور صدقه او خیرات کول پکار دي. دا شان دي چې یو کس په خوب کې باران ویني چې د سر باندې باران وریږي، نو دا د دې علامت ده چې د سفر باندې زی او سفر کې بده ډیره غټه نفع ملاويږي او دغه نفع سره بده خپل کور ته واپس راځي. دا شان دي چې د په خوب کې ویني چې ډیر شي خلک دي چې دغه په سر باندې باران وریږي او په سر باندې چې کوم د باران هغه قطري لګي، نو دا د دې علامت ته چې دغه خلک په مصیبت کې مبتلا کیږي او په عذاب کې به مبتلا کیږي. نو فی الفور صدقه او خیرات پکار دی. دغه شان دي چې چری یو کس په خوب کې ویني چې د باران وبس کی، نو کچری دا و بالکل صفاوي شفاف وي، نو دا د خیر او برکت او د راحت ملاوي دو علامت دی. لیکن کچری دا وبویني چې دا بالکل توري دي او بے مزه دي، نو دا د دې علامت دی چې د بیمار کېدو علامت ده او په بیماری کې د مبتلا کېدو علامت ده. لہذا د سګسلا فی الفور صدقه او خیرات کول پکار دي. دغه شان دي چې دی وی چې د شهدو یعنی د غبین باران کېږي لګیا ده، د اسمان د غبین باران کېږي، نو دا د غنیمت او د خیر او برکت ملاویدو پریزه کې د خیر او برکت علامت ده. دغه شان دي چې دی ویني چې د هوا په ذریعہ باندې باران وریږي، څنګه چې هوا ازي او تیز هوا ده او دغه په ذریعہ باندې د باران اوبره بهيږي د برینا وریږي، نو دا د دې علامت ته چې دغه علاقه په عذاب کې دغه علاقه دغه ملک خلک ته هغه په عذاب کې یا په مصیبت کې مبتلا کیږي. لہذا فی الفور صدقه او خیرات پکار دي. بهرحال دا په خوب کې د باران لیدو مختلف صورتونو دغه مختلف تعبیرات تاسو مخه تمام بیان کړو. امید کوم چې دا تعبیرات مو په سمجھ کې راغلي. اجازه راکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.